بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ویډیو کې به د دې خبرې جایزه اخلو چې دنیا کې یو طرف ته ډیر زیات غریبانان ملکونه دي او بل طرف ته ډیر زیات مالدار ملکونه دي. لکه څنګه چې شاعر وایي خدای زمونږ چغې اورې که نه، څوک بادشاهي او څوک ډوډۍ غواړي. نو څوک خو د بادشاهۍ خوبونه ویني او بل طرف ته خلک په دنیا کې داسې دي چې هغوی صرف ډوډۍ پورې اریان دي. تاسو ته دې دا پته وي چې د دنیا په سکم 8 اربه آبادۍ کې وایي 2 اربه خلک داسې دی چې هغوی خو یا ماسخوتن اوږې اوده کېږي یا ډېر په ګرانه باندې ډوډۍ پیدا کړي نو بیا هغه وخوري نو اوده شي. نو داسې 2 اربه خلک خو صرف د ډوډۍ مسلې سره مخ دی. لکه څنګه چې موږ وو پاکستان کې حالات خراب دي او زموږ دا وایي چې پاکستان یو غریب ملک دی. نو په دې غریب ملک کې موږ نن د حکومت د ډیمانډ چې کوم دی د ګیس کوو، د بجلی کوو، د سړک کوو، نو موږ د دې ډیمانډس کوو. خو په افریقا کې خلک وایي ډوډۍ چې وي نو نور هېڅ ته ضرورت نشته. نو راځئ چې جایزه واخلو چې دا غریبانان ملکونه او د مالدارو ملکونو څه حالت دی او د دوی د دواړو پورې انکم کې پرې مال کې فرق څومره زیات دی. نو د دنیا د ټولو نه غریب ملک چې کوم دی دا سومالیا دی او سومالیا فی کس آمدنی د دلته $350 سالانه. نو $350 سالانه. نو د فی کس آمدنی چې کوم ځای کې هم خبره یې نه دا به سالانه خبره یې. ښه سومالیا او ورسره دا ورپسې دویم نمبر برونډي تقریبا یو عمره پر کیپیټا انکم لري. نو څوک وایي دا غریب ترین دی، څوک وایي دا غریب ترین دی. د دنیا دا 10 غریب ملکونه چې کوم دي ملاوي، موزمبیک، مډغاسکر، وسطی افریقا، کانګو، سیریلیون او لایبیریا. نه دا 9 په دې 10 کې 9 ملکونه چې دي نه دا د افریقي ملکونه دي. صرف یو افغانستان چې دی دا د افریقې نه بهر دی. دې سره بله خبره چې لومبي 25 غریبانان ملکونه چې دي نه هغې کې 21 چې دي دا د افریقې د بر اعظم دي. صرف او صرف څلور چې کوم دی نه د بهر نه دي. نو د دې وجې نه ویلی شي چې افریقا د دنیا د ټولو نه غریب بر اعظم دی چې هلته کې ډېر حالات خراب دي. نو بیماری خو شته خو د هغې د علاج دپاره نه سهولت شته او نه چا سره پیسې شته. نو دا خو چې کوم دی نه د دا ښه دې کې دا خبره ده چې $350 نه دا شروع شوی دی او 10 نمبر غریب ملک چې دی نه $600 کې دی. نو د 350 نه در $600 پورې. اوس دا $600 سوره دي، 350 سوره دي. د دې نه به تاسو ته اندازه ولګي چې د پاکستان فی کس آمدني نن سبا تقریبا $1400 ده، $1400. نو دا 600 لایبیریا چې په لسم باندې ده نو د پاکستان نه دومره کمه ده. نو پاکستان په دې کې لحاظ سره چې کوم دی نه داسې دی چې د دنیا 40-50 ملکونه د دې نه غریبانان شته. خو د پاکستان غونده کې ملک دپاره خو دا هم ښه خبره نه ده. ښه ورپسې اوس دا دی بله چې د مالدار ملکونو کوم ذکر دی نه دلته کې د 10 نه ما شروع کړی دی چې 10 نمبر مالدار 1 نمبر اخیري دی. لکه د هغه ځای نه والې تر دې پورې لکزمبر پورې چې دی نو دا فرق دی. نو سویډن چې دی نه $50,000 د دی فی کس آمدنی ده. نو اوس سوچ وکړئ چې هلته کې 300 یا 600 او دلته 50,000. آسټریلیا، قطر، سنگاپور، ډنمارک، امریکا کې $68,000 لکه $70,000 ته قریب ده. بیا ناروے، آیرلینډ، سویټزرلینډ. نو سویټزرلینډ چې دویم مالدار ملک دی هغه تقریبا $100,000 ته نږدې دی او لکزمبر د دنیا د ټولو نه مالدار ملک $131,000 هلته کې فی کس آمدني ده. نو یو طرف ته په دنیا کې داسې ملکونه دي چې د هغوی فی کس آمدني $300 $500 یا $600 ده لکه د $1,000 نه کمه ده. او بل طرف ته په دنیا کې داسې ملکونه دي چې د هغوی فی کس آمدني د $1,00,000 د پاسه ده یا د $1,00,000 د قریب ده. نو فرق تاسو ته به واضح شوی. نوې ویډیو کې به بلې موضوع سره راځو. ډېره مننه.